السلام علیکم مرګرو انګریزانو یو شی پیدا کړی و یو کاډه پیدا کړی و د ګاندھی په تعاون سره په پښتنو کې فټ کړی و دا اصل غالي پښتانه اخوا دی خوا اول کله د انګریزانو سره سوداګانې کولې او کله د دوانو سره کولې او د زرداری دي سره او د نواز شریف دي سره ډېر په چالاکۍ ډېر په مکر د پښتنو سره ظلمونه جبرونه وکړو جبهه یې واغسته او واک اختیار یې واغست وسایل یې واغستو دا هر څه د پنجاب په خپلو کې وغورځول خو اوس خدای چې د پښتنو رحم وکړو او دغه خاندان کې دغه شی را پیدا شو دا چې د میډیا مخې ته ولاړ دی اوس دا دومره د نړۍ حالات خراب دي جنګونه روان دي په ګاونډ کې جنګونه دي د افغانستان او د پنجاب خپلو کې جنګونه دي د پېټرولو ګراني ده سکولونه څوک وایي بند دي څوک وایي کولاو دي پېټرول نشته ګیس نشته قسم مسلې دي امن امان خراب دی صحافي راپاسي او دغه فرخان د نوسي نه تپوس کوي چې نسیم شاه کلاړي د کرکټ کلاړي چې کوم مریم نواز په خبره کړي د خکړی او کبدي کړي یعنی تاسو د حیثیت وګورئ تاسو د پنجاب میډیا ولولئ چې دای ته په کم نظر ګوري د څومره اهمیت ورکړي او دې بیا راپاسي او دا وایي چې په نسیم شاه باندې د حیات پابندي ولګي چې نور کلاړیان ته د نو عقل زده کی اول دا خبره مونږ کړي چې د کنټراکټ دی د اګریمنت دی په اګریمنټو کې به کلوزي په کلاس کې به لیکلي په کلاس کې به لیکلي په کې به سزا ومي خو تر پاسي او د پنجاب سره د وفادارۍ لپاره د نواز شریف سره د وفادارۍ لپاره چې ستا پلار وي دا زمونږ دغه مشرور دی خدای خبر تاسو پلار وسره کله شریک شي چې تاسو مشرور شو زمونږ خو سره نه شریک دا و د خوشحالۍ لپاره ته بیا کنټراکټ روم په خپل دی او کلاس روم په خپل دی او بیا جواب ورکړي چې تر عمره په پابندي ولګي چې نور ته عقل زده کی ته وایي دا یو غټه مسله د کډیان راوړل کیږي یو سیاستدانانو شاهزادګانو په پوسټونه کوي خو خبره وته را شو ته السلام علیکم مرګرو یو ویډیو مې وکړه بونیریانو د پیر بابا بازار کې راغون شوې دي فریادونه کوي او جړاګانې کوي جړا خو به خیر نشته خو په کیمرا باندې نه کړي خو وروسته به کړي او دا په دې کې کوي چې د جمعات امامو دغه جمعات ما خیال له یو غټ جمعات ته په مرکزی جمعاتونو کې دی څلوېښت کاله دلته امامتي وکړه او دلته وړو ته سبقونه وویل قرآنونه حدیثونه او اوس پنجابیان راغلي دي وایي دا وشړی دا پاکستانی نه دی او دی دومره خالی غیرت نه لري دومره بې غیرته شوي هغه خلکو چې د مغولو لښکرې به یې ماتولې هغه خلک چې په امبیله کې د انګریزانو ککرۍ ماتې کړې وې او چې خالي انګریزان ورتیر شو په بونیر او په سوات چترال ته ورورسېدو نو خلکو ځان له پیغورونه ورکول او ټاپې جوړولې چې موږ دومره بې غیرته شو چې موږ باندې انګریزان ورتېرېږي او چترال ته ځي او نن پنجابیان راځي او هغو ته حکم کوي چې تاسو خپل استاذ چې پښتون دی د دې خاورې بچی دی ستاسو په ژبه دی ستاسو په قام دی ستاسو استاذ دی ستاسو د دین استاذ دی په دین تاسو سر ورکوئ خو دومره غیرت نه لرئ چې پنجاب ته نه وکئ چې نه دا زمونږ وطن دی دا زمونږ خاوره ده او زمونږ استاذ به په دې کې پاتې کېږي او ټکه ټکای نوی کا زور دی وښایه موږ ته والله که پنجاب دې نه په زور وشړي خو تاسو بې غیرته شوي یئ تاسو پنجابیان شوي یئ تاسو ټیزنان شوي یئ تاسو څه به ووایو نورې خبرې نور رښتیا چې وایم بیا دا فیسبوک هم نه مني او ټویټر دا بل شی ټیک ټاک هم نه مني بیا راله کټ کوي خو دومره به ووایم چې مخکې موږ نه پوهېدو یا پوهېدو خدای خبره ده خبرې خو موږ د مخکې نه اورېدلې وې چې وی به پلانکې سړی داسې ډله دی چې هندو شوی دی اوس پر موږ ووایو چې د پلانکې سړی داسې ډله شوی دی چې پښتون شوی دی ای بې غیرته پښتون ای په تاسو لعنت شه